دا جهنمین به چغه وکي ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. رب په دنیا کې موږ باندې بدبختی غالب شوه، موږ ګمراهان قوم یو. او ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. رب د دې جهنم نه موږ صرف وباسه، که چېرته به موږ هغه څه عمل وکړو موږ به بیا ظالمان یو. الله صرف د دې جهنم نه وباسه. وی الله رب العالمین به ورته ووایي چې اخسوا فيها ولا تكلمون، کور شئ او زما سره خبرې مه کوئ. دې جهنمینو ته به الله رب العالمین ووایي چې کور شئ او زما سره خبرې مه کوئ. د دې وجه نه امام ابن ابي حاتم رحمه الله دې د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما نقل کړی دی. وایي په دې جهنم کې به دې جهنمینو باندې یو څوکیداري، او دا څوکیدار ته به دا جهنمین راټول شي او د هغې به نوم مالک یو داسې غږ به ورته وکړي ای د جهنم څوکیداره ستا رب دې په موږ باندې فیصله وکړي او موږ دې د جهنم نه نور وباسي، موږ تم شو په دې جهنم کې. الله رب العالمین به جواب نه ورکوي، په دې کې به 40 کاله تیر شي. قانون دا دی څوک چې چاله جواب نه ورکوي نو سړي له سخت کار غوسه ورځي. وایي 40 کاله بعد به د الله رب العالمین د خوا نه جواب راشي او دا ملایک به ورته بېرته ووایي دا څوکیدار د جهنم چې انکم ماکثون. د الله جواب دا دی چې تاسو په دې جهنم کې همیشه وئ. د الله د خوا نه به داسې جواب راشي. به د دې وجه نه عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نقل لی دا وایي کله چې جهنمین دې ملایک ته فریاد وکړي چې الله ته ویې چې موږ د دې جهنم نه وباسه، یا رسه د دې عذاب کې لږه نرمي وکړه. وایي 1000 کاله بعد به د الله د خوا نه جواب راشي چې اخسوا فيها ولا تكلمون، کور شئ ای جهنمینو زما سره خبرې مه کوئ. د الله د خوا نه به وایي داسې جواب راشي. دا د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما قول دی. نو پکار دا چې موږ په دې دنیا کې د جهنم د اور نه ځان وساتو، د جهنم د اور نه ځان بچ کړو، هغه کارونه وکړو چې د جهنم د اور نه پې ځان بچ کړو.